سلام دوستانو مخته لدی چې خبره شروع کړو یو کوچنی درخواست لرم ویډیو لایک کړئ او د باور لټون چینل سبسکرایب کړئ ځکه نن به زه تاسو ته داسې معلومات درکړم چې واقعاً ستاسې د ژوند د بدلون سبب کیدای شي اوس ښه غوږ شه تاسې هره ورځ فیسبوک کاروئ خو ډېر لږ خلک پوهیږي چې له همدې فیسبوک څخه پیسې هم ګټل کیږي همدا اوس زرګونه عادي خلک د همدې لارې میاشتنی عاید لري یوازې ځکه چې دوی پوهیږي څه فعال کړي او څنګه کار وکړي حقیقت دا دی فیسبوک ستا ویډیو ستا محتوا او ستا وخت هم پیسې درکوي تاسې یوازې یو څو شرطونه پوره کوئ او له هغې وروسته هر ویو هر دقیقه هر تعامل ټول ستا په جیب کې پیسې کیږي نو ویډیو تر پای پورې مه پرېږدئ ځکه نن به زه تاسو ته دقیقه هغه رازونه وښیم چې ډېر خلک یې له تاسو پټ ساتي ګرانو ملګرو تر ټولو د مخه راشئ پر خپل موبایل کې د فیسبوک اپلیکیشن راخلاص کړئ بره په پروفایل کلیک واخلئ په 3 ډاټ باندې کلیک واخلئ ګرانو ملګرو دلته تاسو دغه ډول یو اپشن مخته راځي ټرن آن پروفیشنل موډ همدا کلیک کړئ ګرانو ملګرو تر ټولو د مخه به همدا اپشن په خپله فیسبوک آی ډي باندې آن کړئ په ټرن آن باندې کلیک واخلئ او دا به تاسو سره فعال شي یاد اپشن د همدې د فعالولو وروسته تاسو کولی شئ فیسبوک څخه ارنینګ وکړئ ستاسو فیسبوک آی ډي به په یو پیج باندې بدله شي اوس په پروفیشنل ډیشبورډ باندې کلیک اخلو مانوټایزیشن برخې ته راځو کله چې تاسو پر یاد اپشن باندې کلیک واخلئ لومړی تاسو باید 1500 فالورز ولرئ تر څو د سټار سیټ اپ بشپړ کړئ کله چې تاسو 1500 فالورز ترلاسه کړل بیا خلک کولی شي چې تاسو ته تصویران در ولیږي او تاسو له دې څخه یو لړ ارنینګ وکړئ خو موږ او تاسو دپاره مهم څیز کانټینټ مانوټایزیشن ده ګرانو ملګرو که چیرې تاسو غواړئ چې ستاسو راتلونکي هر پوسټ هره ویډیو مانوټایز شي دې ته بیا ویل کیږي کانټینټ مانوټایزیشن دغه بڼه د فیسبوک اوس مهال پر هیواد کې نه ده موجود دا ځکه چې زموږ پر هیواد کې بانکي سیستم پر هغه ډول نه ده پرمخ تللی لکه څرنګه چې په نوره نړۍ کې شتون لري اوس به ستاسو ذهن ته دلته دا پوښتنه راځي چې موږ به د وی پی این په مرسته خپل ریجن یا خپل هیواد تغییر کو او به کولی شو دا فیچر فعال کړو مګر دا کار هیڅ شونې نه ده ډېری ملګري وی پی این کارو راځو ګوري ملګرو زه فیسبوک ته راغلم دلته زه سرچ کوم رحمان الله افیشل تاسو لیدلی سئ دا فیسبوک پاڼه ده تقریبا 15 کې فالورز لري څه موده وړاندې نوموړې فیسبوک پاڼه مانوټایز شوې وه د وی پی این په مرسته یعنې وی پی این یې کارو تر څو خپل لوکیشن تغییر کړي تاسو لیدلی سئ اوس مهال نه ده مانوټایز شوی خپل مانوټایزیشن یې د لاسه ورکړه د فیسبوک سیستم ډیر پیچلی ده حتمي پر دې پوهیږي چې تاسو وی پی این کاروئ او خپل هیواد مو تغییر کړی ده نو دې کار څخه لاس واخلئ دا کړنه مه ترسره کوئ که چیرې په واقعي ډول غواړئ له فیسبوک څخه ارنینګ وکړئ نو راځو دا طریقه درته درښایم چې څرنګه کولی شو دا ستونزه حل کړو ګرانو ملګرو د همدې موضوع اړوند ما زیات ریسرچ کړی ده نن چې درته څه وایم همدا تعقیب کړئ وی پی این استفاده مه کوئ دغه کومه لارښوونه چې تاسو ته پر دا ویډیو کې کوم همدا تعقیب کړئ لومړی پر یو کې خپل ځان دپاره یو ملګری پیدا کړئ د هغه څخه غوښتنه وکړئ چې تاسو دپاره یو نوی فیسبوک پیج جوړ کړي نوموړی به تاسو ته فیسبوک پیج جوړ کړي او همغه فیسبوک پیج کې به تاسو اډمین شئ د پیج موقعیت اوس مهال پر یو کې یعنې یو اروپایي هیواد کې ده تاسو اډمین یا ستاسو موقعیت پر هیواد افغانستان کې ده له همدې ځای څخه تاسو پر نوموړي پیج کې فعالیت کوئ 2 میاشتې یا 3 میاشتې وروسته نوموړی فیسبوک پیج مانوټایز کیدی شي کله چې فیسبوک پیج مانوټایز شو نوموړی شخص په خپل بانکي اکاونټ ورسره لینک کړي یعنې داسې ویلی شو چې اوس مهال د همدې فیسبوک پیج موقعیت پر یو کې ده تاسو پر افغانستان کې موقعیت لرئ مګر په کوم فیسبوک پیج چې تاسو فعالیت کوئ د هغې لوکیشن یا ریژن پر اروپایي هیواد کې شتون لري نو بیا تاسو ته هیڅ ډول ستونزه نه جوړیږي ډیر په اسانۍ سره کولی شئ په 2 میاشتو یا 3 میاشتو کې خپل فیسبوک پاڼه مانوټایز کولی شئ همدا یوازینۍ حل لاره ده تر څو وکولی شئ له فیسبوک څخه یو لړ ارنینګ وکړئ یو یادونه باید وکړم هغه ملګري چې اوس مهال موقعیت لري پر یو کې که چیرې ستاسې موقعیت پر یو کې وي او د یو کانټنټ کریټر په لټه کې یاست زه چمتو یم تر څو تاسو سره یو ځای پر دا ډګر کې کار وکړم زما د واتساپ شماره د موبایل په سکرین باندې ښکاري او همدارنګه د ویډیو په ډسکرپشن کې هم موجوده ده
کولی شئ ما سره اړیکه ونیسئ او اړوند معلومات ترلاسه کړئ چې باید پر کوم بخش کې کار وکړو، څنګه مخ ته لاړ شو. زه چمتو یم په هره برخه کې چې ستاسو زړه وي د هغې اړوند ویډیو جوړوی سم. نو ګرانو ملګرو، زموږ د نننۍ ویډیو تر همدې ځایه وه چې څرنګه کولی شو کانټنټ مونټایزیشن ترلاسه کړو او یا کوم شرایط او قوانین لري. که چیرې دا ویډیو معلوماتي وه نو هیله ده چې لایک ورکړئ او د داسې نورو معلوماتو دپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. میلاویږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.